دا نن ویډیو چې کومه جوړوم دا په معلومات د ای بی د چارجز ده او د ای بی نه د پیسو د راویستو ده چې خپل اکاونټ ته خو پلیز پوره ویډیو همیشه زما په یوټیوب ګورئ ښه یوټیوب کې زه هر ویډیو پوره په یوټیوب کې ورکوم زما یوټیوب چینل چې کوم دی د ټیک ټاک سره لینک ته وګورئ لینک ته د زاور په نوم باندې همیشه یوټیوب کې ګورئ پوره ویډیو همیشه یوټیوب کې ورکوم څنګه چې امازون چې دی 9 ایرو د میاشتې اخلي او بیا ورسره پلس اډیشنل چارجز دی هغه اخلي دغه شانتي د ای بی سي حساب دی 100% به تاسو نه په یو شي کې اخلي چې خرج شي او دا روپۍ ستاسو اکاونټ ته چې راځي بانک ته دا به څومره وخت کې راځي څنګه تاسو دا انتخاب کولی شئ چې زما پیسې دي په دې ورځ باندې بانک ته راشي دا ډېر ضروري دي دې کې دي په یو څو شیانو پوه کوم زه راځم خپله ای بی ته ها دا اوس ګورئ دا یو د لګیج یو تله ده چې لګیج پې تلي هغه خرڅه شوې ده لا مې لېږلې نه ده راځو دا وو دا خو د کس معلومات د لړو سیلینګ ته ځو سیلینګ مې چې ووالو همیشه تاسو ته ای بی د 90 ډیز ښیي چې 90 ډیز کې تاسو څومره سیلینګ کړی دا تلې زما د یو جمعې نه تقریبا ورچولې دي ځکه هغې نه مخکې ما سره نه وي که تاسو غواړئ چې ټول وګورئ چې تاسو څومره سیلینګ کړی دی بیا به دا ووښئ دا کمپلیټ او آل اکټیویټي به ووښئ اول د سره دا معلومات در کوم چې تاسو وګورئ څومره تلې ما خرڅې کړي ګورئ ښه لاندې راځئ زما سیلینګ وګورئ ګورئ ښه دلته لاندې راځئ نان سټاپ ځئ داسې ځئ لکه ډېر دا تلې زه دا زما یو کنټینټ جوړ شوی دی لکه ډېر ښکلي خرڅېږي او ډېر په شوق یې خلک علي زه داسې لاندې زه ټولې د تلو حساب کتاب دی ګورئ ښه دې کې دا بعضې سور چې کوم دی دا سور دا وګورئ ښه دا واپس شوي دي مطلب دا تله ماته یا کار نه کوي دا لاندې دوه تلې وي 17 ایرو او 78 سنټ چې کوم دي دا دواړه بیا مطلب اخذ ته نه وي رسېدلي بعضې وخت کې پکې ډېر کم داسې راځي تاسو به ګورئ ډېر کم پکې داسې شی راځي دا ایکسپټ کوئ تاسو دا 84 سنټ چې کوم دي دا د څه باره کې دي په دې بیا پوه کوم دا ګورئ دا یو شی ورک شوی خو بیا وروسته یې ما ته ولیږل چې دا پیدا شو بیا پیسې بیا راولېږلې دا یو معلومات تاسو ته ما درکړو چې دا څومره مالونه ما خرڅ کړي دي دا وګورئ اوس شاته راځو دی دا چې ای بی څومره پیسې وړي دا تله ما خرڅه که په څو باندې په 9 ایرو او په 99 سنټه دې ته وګورئ دلته لاندې راشئ د ای بی دغه ته وبخښئ غلط ته لاړم دلته شاته لاړ شئ او دا ووښئ دا گیزم بتراګ وایي کمپلیټ منی ته صحیح شوه دا به ووښئ او دې کې تاسو ته ښیي چې دا تله په څو خرڅه شوه او څو به تاسو ته راځي اوس وګورئ دا اولنۍ دا تله ده ښه دا ده 884 په 9 ایرو او په 99 ما خرڅه که په 9 ایرو 99 کې بیا سره د ټیکس چې ما کوم ټیکس ورکړی دی حکومت له او مکمل 1 ایرو او 15 سنټ یې مانه وړي دي ای بی وړي دي 1 ایرو او 15 سنټه ما ته را لېږلي دي بانک ته 8 ایرو او 4 سنټه اوس زه وایم چې دا 1 ایرو 15 سنټه څنګه تللی دي دې باندې به کلیک کړئ دې شین نشان باندې لیکلو باندې لینک باندې تاسو ته ښیي اوس چې 92 سنټونه چې کوم دي دا د ای بی چې کوم دی دا بیل دی دا هغوی علي په 9 ایرو او 99 کې 92 سنټه اخلي حساب به وکړئ پرسنټیج به وباسئ تقریبا 9.40% یې وړي دي لاندې ورسره کړي دي 92 سنټه راځي 4 سنټه بیا
وړي دي د خرڅولو په پروویژن باندې دی وړي دي 4 سنت دا 96 شو او بیا ورسره د 96 سنټو بیا دوی ټیکس اخیسته مانه 19% ټیکس دی د 96 سنټو 19% ټیکس اخیسته 19 سنت راغلی دی 19 سره بیا اډ کړی دی 1 یورو او 15 سنت په 10 یورو کې وړي دي حساب وکړئ په 10 یورو کې وسوم راځي په 10 کې وسوم راځي په 40 کې وسوم راځي په 100 کې وسوم راځي صحیح شو یعنی اندازتن چې حساب وکړئ د ای بی چې کوم ټوټل کاست چې کوم دی هغه 12.5% دی 12.5% دی وړي دا په ډیجیټل شیانو کې دسي دی بیا په زړو شیانو کې لکه کوم چې یوز دي یو زوړ امیل شو یو زړه ګوتمه شو یو زړه شوز شو یو زوړ ټي شرټ شو یا یو زوړ موبایل شو یو بل شی زړه شوزونه کې به دسي چې هغه تا نه بیا 9.37% وړي او 9 سنټه په یو ارټیکل د نالي بیا هغه دواړه خپل کې جمع کوي دا غي 19% د ټیکس په پسې د پاسه اچي نو هغه نه چیر څومره راځي دا معلوماتو د ای بی د پرسنټیج پورې چې څومره پرسنټیج تاسو نوړي یعنی 12.5% واچوي مطلب 12.5% تاسو نه دا ای بی وړي دا یو خبره شو دومره خبره ده د قیمت اوس لګري دي چې موجوده په دې یو جمعه کې ما خرڅ کړي 93.95 یورو سامان په دې کې فرفیکبار او سالنګ وای چې مطلب رئیستوره تیار روپۍ چې دی هغه 4.15 سنت دي او 8.4 دا په ورکینګ کې دي بیاربایټنګ وای ورکینګ دا کار په روان دي ته زه چې نه ما ورته انتخاب کړی یو نیو پلانینګ ولې انتخاب کوم نیو او سالون اپشن دا وخی او سالون پلانینګ او سالون وې دغه ته لکه پیسې راويستل دلته سوي زه غواړم ټاګلیش غواړم ډیلی غواړم زه ډیلی نه غواړم چې ډیلی د زما اکاونټ ته بس د ای بی نه پیسې راځي دي کې اکثر د سکیږي ښا کله چې زه ډیلی وخما یو شی ما خرڅ کو نن مې یو تل خرڅ کا د روپۍ زما اکاونټ ته رالی کله چې ستا اکاونټ ته راشي دی باندې تا نه اکاونټ والا بیا په یو ټرانزیکشن 39 سنت علی 9 سنت د ناغوي والی د روپۍ ستا بانک ته لاړي به دا شی هغه کس خوښ نه شو واپس شو چې واپس شو به ته د پیسې واپس ورکې به د تا نه علی ستا د بانک نه 39 سنت به بیا ورکې به دا پیسې التزي دې لپاره زه ډیلی نه ورکوم بس ما پیسې په ای بی کې پرتی شی واپس شو ای بی نه لاړې بانک سره زما د سړي تعلق نشته یو بل پرایویټ خبرونه کې خو بزنس اکاونټ کې د سیده چې ستا په بانک باندې پکار ده چې ډیر ټرانزیکشن ونه شي چې یو هر ورځ د 100 روپۍ راځي ته چې بیا زر ټرانزیکشن وکي زر شیزونه خرڅ کې نو زر به دوی تانه 9 سنت علی او کته دا په خپل اکاونټ کې ای بی کې جمع کې او په یو ټرانزیکشن بانک ته ولګي د یو ټرانزیکشن د 9 روپۍ علی دا ضروری پوینټ هغه وخت کې دی چې کله ته ډیر خرڅې ټیګلیش نیور مکوي هیڅ کله مکوي خسته پوینټونه دل پکې خیمه چې وهنټلیش ویکند دین ستا لیکلې هر منګل پر به داس تاسو اکاونټ ته راځي روپۍ زویم نه 14 ډیز هر دویم منګل دی راشي دا ورځ خدای غوخم نه په دې ورځ باندې هر دویم ورځ دا روپۍ زما اکاونټ ته راشي بعضی خلک وایي نه لکه زه خپل ویم چې ایوری منث زما منث کې یو ځل پکار دی بس چې ما ته کمپلیټ یو روپۍ راشي بس هغه ما سری دا به تاسو وخی منث کې یو ځل لاندې بیا دا سنکن دی دا سپیشل لیکل سیوینګ څنګه ما یو ځل انتخاب کړی دی که زه دا وخم دا به سیو کوم ماشین ما دا کړی بس دا مطلب ما سره الریډي دا بلټن دی منثلی کوي ښا منثلی کوي او 14 دن والا کوي کم مکوي او که پیسې زر پکاري بس بیا د هفتې هم کولای شو د ورځې هم کولای شي دا د ای بی د پیسو پلانینګ او دا د ای بی د چارج چې څومره پیسې تاسو چارج کوئ شو کوم بانک چې تاسو اډ کړی هغه بانک ته که تاسو غواړئ چې بل یو بانک سره اډ کې بلم اډ کولای شي یو سړی دی چې دا بانک لري کوم بل بانک اډ کوم
تاسو کولی شئ بل بینک سره ایډ کړئ دا به وخت بل بینک تاسو ایډ شي ها دا باندې تاسو به خو دې وکړي چې تاسو صحیح پوه شوي دوه شیزونه ودې کې یو چې ای بی څومره چارجز لري څنګه یې لري دویم چې تاسو دا معلومات چې ای بی څومره چارج دی یو سړی پوه نه چې ای بی څومره روپۍ غواړي بس تاسو دا معلومات شو چې 12.5% پورې تاسو نه یو شي کې ای بی وړي دا د مکمل چارج دی او دویم چې کوم دی د پیسو چې تاسو مطلب خپل د ای بی نه پیسې اکاونټ ته څنګه اچوئ ډیلی اچوئ هفته کې اچوئ دوه هفتو کې یا میاشت کې نه د میاشت نه پکې زیات ټایم شته او نه پکې د ورځ نه بیا کم ټایم شته ګنټې پکې نشته الله دې وکړي چې پوه شوي تاسو دا یو معلومات مې تاسو له درکمه نیکسټ ویډیو به زه تاسو ته جوړوم بیا یو ډېره ضروري ویډیو به زه ته جوړوم خو دې نه مخکې یو خبره کوم پلیز زما دا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک باندې کم هم دي دا زما ټولې په یوټیوب کې پوره ویډیوګانې پرتې دي صحیح شوه پوره ویډیوګانې همیشه تاسو په یوټیوب کې ګورئ دې نه راتلونکي ویډیو به موږ جوړو چې تاسو به یو ستاسو اکاونټ چې کوم دی رش پې نشته ویوز پې نشته څنګه تاسو غواړئ چې تاسو خپل اکاونټ مخکې فارورډ کړئ او خلک یې ډېر وګوري په دې باندې به ډېره ضروري ویډیو جوړو مخامخ به الله مو سپارم